په مزار او کابل کې تازه خونړۍ چاودنې چیرته ولې دغه چاودنې شوي دي څومره کسان پکې وژل شوي دي د تازه جزئیاتو لپاره ویډیو وګورئ او سوله افغان چینل سبسکرایب کړئ راپورونه وایي چې د مزار شریف ښار په 15 لسمې او 14 حوزو کې چاودنې نن چهارشنبه مې 25 غبرګولي په 4مه شوي دي په بلخ کې د طالبانو د حکومت د امنیه قومندانۍ ویان آصف وزیري ویلي دي چې په دغو چاودنو کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي دي او 15 نور ژوبل شوي دي د فرانسې خبري اژانس د ښاغلي وزیري له خولې لیکلي دي چې 3 واړه چاودنې په هغو ملي بسونو شوي دي چې خلک لیږدوي نوموړي وویل د پیښو په اړه تحقیقات روان دي خو نور جزئیات یې ورنه کړل په همدې حال کې په کابل کې د ایمرجنسي روغتون وایي چې هغوی ته 22 زخمیان انتقال شوي دي چې 15 یې وار د مخه مړه شوي دي د ایمرجنسي روغتون دا معلومات چې په خپل ټویټر پاڼه یې خپاره کړي دي وایي چې 22 زخمیان انتقال شوي دي او 15 نور مړه شوي دي د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان خالد زدران وایي چې چاودنه په 4مه حوزه کې په یو جومات کې شوې ده هغه امریکا غږ ته وویل چې د ابتدایي معلوماتو په اساس په دغې چاودنې کې 2 تنه ژوبل شوي دي هغه ونه ویل چې د دغو چاودنو دقیق اهداف څه وو او وژل شوي او ژوبل شوي څوک دي ویل کېږي چې په دغو چاودنو کې تلفات تر هغه زیات دي چې مقامات یې وایي لا کومې ډلې د دغو چاودنو مسؤلیت نه دی اخیستی د 2021 د اګست په میاشت کې د طالبانو له راتګ وروسته د اکثره چاودنو مسؤلیت د داعش خراسان ډلې اخیستی دی تاسو هم په جوماتونو کې په کابل او نور ولایتونو کې د دغه ډول چاودنو په اړه څه ویل لرئ خپل نظریات په کومنټ کې ولیکئ همدارنګه که سوله افغان چینل مو نوي سبسکرایب یې کړئ او ویډیو لایک کړئ او بل دا چې